دا زمونږ وطن دی، دا زمونږ خاوره ده، په موږ باندې حق لري، په موږ باندې فرض ده. او دا د هر چا وظیفه ده چې د دې ملک دپاره، د دې ملک د امنیت دپاره، د دې ملک د اقتصاد دپاره، د دې ملک د کلتور او عنعناتو د دفاع دپاره مټې راونغاړي او کار وکړي. دا یوازې د مشر، د وزیر، د معین، د رئیس، د قمندان او د والی وظیفه نه ده، دا د هر فرد د دې وطن ده. هر څوک به په خپله ساحه کې کار کوي او په دې نیت به یې کوي چې د خدای په خاطر او د دې بیچاره ملت په خاطر به دا کار کوي. بیا به مونږ کولی شو چې دا وطن جوړ کړو. په دې کې له ټولو نه مهمه خبر چې کېدلی شي زمونږ جامعه به د 40 کلو جنګ نه یو مرفع یا آزاده یو مستقله جامعه جوړه کړو چې مونږ له ټول تعصبونه شاته پرېږدو، هر نوع مخالفتونه په خپل منځ کې شاته پرېږدو، لکه یو واحد، یو جسد راجګ سو د اسلام په چوکاټ کې او د افغانیت په چوکاټ کې سره یو ځای سو، یو بل ته لاسونه ورکړو او دا وطن له دې مشکلاتو وساتو. نو دا تنها د پولیس وظیفه نه ده، د استخبارات وظیفه نه ده، دا د هر فرد د دې ملت وظیفه ده چې څوک زمونږ دا کور ورانوي که په هر نوع ورانوي، دا په مونږ فرض ده د دې وطن دفاع. او که نه بیا د هغه حدیث مصداق نه ګرځېږو چې موږ د دې وطن حراست کوو، موږ د دې وطن پیراداري کوو، دا وطن له دښمنه ساتو. هر څوک باید خپل مسؤلیت په دې کې ادا کړي. نن تاسو ګورئ یو څوک راځي دلته د بهرنیو چارو د وزارت د سړک مخې ته انفجار کوي او زمونږ هغسې ځوانان، هغسې قشر شهیدانوي له بین یې وړي چې د هغې بدیل به بیا موږ په لسګونو کلونو کې هم پیدا نه سو کړی. دا بر علاوه دی چې یو مصیبت یو غم د دوی فامیلونو ته راوړ، د دوی اولادونو ته راوړ، د دوی نه کونډې یتیمان پاتې سول. د دې غمیزې د خلاصېدو دپاره دا په هر فرد باندې لازم دی چې خپله وظیفه په خپل ساحه کې وپېژني او په شجاعت، متانت او د خدای د رضا په خاطر باندې د دې وطن آبادي ته رسونې راونغاړي.